وقت انتظار و مرحبا درامازان اکرم امید زړونه راویښ بیا. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. محمد عیسی وفا د ډیورن له کرښې څخه سلامونه رالیږلي او د سلام نه وروسته لیکلي چې زه دوه پوښتنې لرم. لومړنۍ پوښتنه مې دا ده چې د روژې مبارکه میاشت ورځ په ورځ رانږدې کیږي، نو د روژې په مبارکه میاشت کې کم هغه نیک عمل دی چې انسان یې وکړي او ګټه یې زیاتوي؟ او دویمه پوښتنه مې دا ده چې اعتکاف څومره ثواب لري؟ زه اعتکاف د ماشوموالي څخه کوم، ان چې روژه مې هم نه نیوله او دا مې 18 کال دی. الله دې توفیق درکړي. د لومړنۍ پوښتنې په ځواب کې دې باید ووایم، علما لیکي من احب الاعمال الى الله تعالى في شهر رمضان هي قراءة القرآن. د روژې په مبارکه میاشت کې د غوره اعمالو نه الله رب العزت ته هغه د قرآن کریم تلاوت دی، ځکه چې د قرآن کریم هر حرف چې ته لولې د هر حرف په بدل کې الله رب العزت تاسو ته 10 نیکیانې درکوي. والله یضاعف لمن یشاء، او د چا لپاره چې الله وغواړي د دې نه هم زیاتې ورکوي. نو هغه ورونه او هغه خویندې چې د قرآن کریم صحیح تلاوت کولی شي، د روژې په مبارکه میاشت کې د قرآن کریم تلاوت د ځان لپاره پوره عادت وګرځئ. له دې نه وروسته د روژې په مبارکه میاشت کې بهترین عمل چې هغه الله رب العزت ته محبوب دی د 5 وخته لمنځونو پابندي ده، والاکثار منها، د دې ترڅنګ نفلي لمنځونو ته زور ورکول دي، او په ځانګړې توګه د روژې په مبارکه میاشت کې د تراویحو ادا کول دي په جمع سره. د روژې په مبارکه میاشت کې 5 وخته لمونځ په جمع سره ادا کول، د دې ترڅنګ نفلي لمنځونه کول، او په ځانګړې توګه د روژې په مبارکه میاشت کې د تراویحو پابندي چې د تراویحو لمونځ په مسجد کې په جمع له امام سره ادا شي. همدارنګه د روژې په مبارکه میاشت کې غوره عمل چې الله رب العزت ته هغه ډیر محبوب دی هغه صله د ارحامو ده. که ستاسو دوستان دي، ستاسو اقارب دي، نو هغو سره تاسو تګ او راتګ ډیروئ. په ځانګړې توګه ځینې هغه ورونه چې خپل منځ کې سره خوابدي وي، یا د کورنۍ او اقاربو نورو غړو سره په څه خبره باندې سره خوابدي، د روژې په مبارکه میاشت کې همدغه خوابدي ختمه کړئ چې الله رب العزت مو اعمال قبول کړي، او خپل منځ کې رابطه ساتئ، تګ راتګ کوئ چې الله رب العزت مو د روژې په مبارکه میاشت کې اعمال درته قبول کړي. همدارنګه د روژې په مبارکه میاشت کې هغه عمل چې الله رب العزت ته ډیر محبوب دی او تاسو رب ته نږدې کوي هغه صدقات دي. من افضل الاعمال التي يجزي الله فاعلها وتكون بالمال أو بالطعام أو باللباس، وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر ما يكون كريما في شهر رمضان. دا صدقه د هغو اعمالو نه شمیرل کیږي چې الله رب العزت د دې فاعل ته او د دې کوونکي ته لوی لوی اجرونه ورکوي. تاسو کولی شئ چې صدقه بالمال وکړئ،
صدقه په ډوډۍ سره وکړئ، صدقه په جامې سره وکړئ. نبی کریم صلی الله علیه وسلم به په هر وخت کې جواد و، لکه د روجې په مبارکه میاشت کې به نبی کریم صلی الله علیه وسلم د ډیر نه ډیر جواد. کله چې د روجې مبارکه میاشت راځي، په خپل کلي او کور کې وګوره چې څوک بېوزله دي. په خپلو خپلوانو کې وګوره چې څوک بېوزله دي. چاته یو بوجۍ اوړه واخله، چاته یو ډبه غوړي واخله، چاته یو کیلو غوښه واخله او چاته یو بوجۍ وریجې واخله، چې هغوی کله پیشنمی پاڅیږي، کومه خواړه چې تا وروړي په هغو باندې پیشنمی وکړي او تا ته دعاګانې وکړي. او کله چې د روژه ماتې په وخت کې خپلو اولادونو سره راټولیږي، روژه ماتوي، الله ته لاسونه پورته کړي، تا ته دعاګانې وکړي. ډیری ورونه او ډیری کورنۍ داسې شته چې د پیشنمي په وخت کې به ده ته قسمه قسمه خوراکونه ایښي وي، حیران به وي چې کوم یو وخورم. همدارنګه د روژې په مبارکه میاشت کې د افطار او د روژه ماتې په وخت کې به دې ته قسمه قسمه خوراکونه ایښي، حیران به وي چې کوم یو وخورم او په کومه روژه ماته کړم. اما ډیری داسې کورنۍ شته دی چې هغوی روژه هم په اراکوزیا رادیو او روژه هم په اوښکو ماتوي. او ډیری کورنۍ خو داسې دي چې زه یې پېژنم چې وچه ډوډۍ په اوبو کې لمدوي، د الله د ویرې نه په هماغه باندې روژه هم نیسي او د الله له ویرې نه په هماغه باندې روژه هم ماتوي. زما ته دا پیغام په ځانګړې توګه شتمنو ورونو ته دی، سوداګرو ته دی، تاجرانو ته دی. که غواړئ چې الله رب العزت مو اعمال قبول کړي، که غواړئ چې الله درنه راضي شي، که غواړئ چې الله ته نږدې شئ، که غواړئ چې الله مو په مال او په اولاد کې برکت واچوي، که غواړئ چې الله مو له فتنو نه وساتي، نو د روژې په مبارکه میاشت کې صدقات وکړئ. د بېوزلو کورنیو حال واخلئ، د کونډو حال واخلئ، د یتیمانو حال واخلئ، د هغوی له مخونو او له هغوی د سرونو نه د حسرت، د ناامیدي او د ناهیلتوب دوړې وڅنډئ. هر څه مو چې په وس کې دوی سره مرسته د الله لپاره وکړئ. همدارنګه د روژې په مبارکه میاشت کې هغه عمل چې تاسو الله ته نږدې کوي او الله مو عبادتونه قبلوي، هغه زکات دی. زکات چې هر وخت ستاسو په مال باندې کال تیر شي ورکولی شي، خو د روژې په مبارکه میاشت کې دا ډیره بهتره او ډیره غوره ده. ځکه یو فقیر، یو مسکین، یو بېوزله او یو قرضداره ته که تا د خپل د زکات پیسې ورکړي، نو هغه فقیر و محتاج او مسکین به د روژې په مبارکه میاشت کې ستا د زکات په پیسو باندې چې د الله حق دی، خپل ستونزې او خپل مشکلات رفع کړي او الله رب العزت به تا ته څو چنده اجرونه درکړي. همدارنګه د روژې په مبارکه میاشت کې د غوره اعمالو نه یو عمل هغه اعتکاف دی د روژې په مبارکه میاشته اخره لسیزه کې. لکه څنګه چې ستا پوښتنه هم همدا ده. نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خپل مبارک ژوند کې کله هم اعتکاف نه دی پریښی. په مسجد نبوي کې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم اعتکاف نه دی پریښی او د هغه له وفات نه وروسته د نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارکې میرمنې زموږ میندې او د مؤمنانو میندې دوی به هم بیا اعتکاف ته ورلیدل. ځکه د روژې په مبارکه میاشت کې په آخره لسیز کې اعتکاف ته ورلیدل
دا د الله رب العزت د عبادت لپاره ډیر لوی چانس دی، ډیر لوی فرصت دی. ځکه د دنیوي کارونو نه، د دنیوي تشویشونو نه او د دنیا د مشاغلو نه ته په فارغ ګوشه یې، هلته به ته الله یادوي، هلته به د الله رب العزت د کلام تلاوت کوي او د الله رب العزت نه به ته بخښنه غواړي. داسې ورونه او خویندې شته چې د روژې په مبارکه میاشت کې په آخره لسیزه کې تقریبا 9 واره 10 واره قرآن کریم ختموي. ته فکر وکړه، یو کس چې د روژې په مبارکه میاشت کې په آخره لسیزه کې 15 واره 6 واره یا 10 واره قرآن کریم ختم کړي او د هر حرف په بدل کې الله رب العزت دته 10 نیکیانې ورکړي، د دې نیکیانو حساب څوک کولی شي؟ او بل دا چې د مسنون اعتکاف لپاره روژه شرط ده، چې تا مخکې د روژې نه کړې الله دې درته اجر درکړي، اما د مسنون اعتکاف لپاره روژه شرط ده. همدارنګه د روژې په مبارکه میاشت کې په ځانګړې توګه په آخره لسیزه کې هغه د قدر په شپه کې عبادت کول دي، چې همدغه عبادت تاسو الله ته نږدې کوي، الله ستاسو ګناهونه پرې بخي، او د همدغه شپې عبادت د 1000 میاشتو د عبادت نه غوره دی. لیلة القدر خیر من 1000 شهر. ځکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم خپل مبارک صحابه رضی الله تعالی عنهم اجمعین د قدر د شپې د ژوندي ساتلو ته رابلل او دعوت کولی. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای من قام لیلة القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. څوک چې د قدر په شپه د ثواب په نیت باندې ویښ پاتې شي او د الله رب العزت عبادت وکړي، الله رب العزت به د مخکینی او وروستني ګناهونه ورته وبخي. البته صغایر، خو که په دغه شپه الله ته د تضرع او عاجزي لاسونه پورته کړي، د کبیره ګناهونو بخښنه هم د الله رب العزت نه وغواړي، امید ده چې الله رب العزت کبیره ګناهونه هم ورته معاف کړي. همدارنګه د روژې په مبارکه میاشت کې بل غوره عمل چې ګټه یې زیاته ده، ثواب یې ډیر زیات دی، چې کله تاسو د سهار لمونځ امام سره په مسجد کې په جمع باندې ادا کوئ، هلته کینئ تر څو چې لمر راوخیږي، د لمر د ختونه وروسته د اشراق لمونځ ادا کړئ. او وروستنی که د چا وس وي، عمره ده د روژې په مبارکه میاشت کې، ځکه د روژې په مبارکه میاشت کې عمره دا معادل د حج ده، لما فیها من مشقه، ځکه په دې کې تکلیف او مشقت ډیر دی. الله رب العزت دې ټولو مسلمانانو ته، زموږ ورونو او خویندو ته د روژې په مبارکه میاشت کې د عبادت او د الله د یاد او د قرآن کریم د تلاوت او د صدقاتو توفیق او د اعتکاف توفیق ور په برخه کړي. انتظار و مرحبا درامازان نشتی کړمو می د زړونو راویش بیا دا چې له افطار د خوراک ته حفاظت غواړي، دا چې له عبث فسق و فساد حفاظت غواړي، ته خو له مؤمنان اخلاص او عبادت غواړي، ته خو له مؤمنان اخلاص او عبادت غواړي، د رب له لوري ما عطا